راشه نو سبا وګوره پورا سو د قرآن د عزت کې ته وګوره سویډن والا سو د نبی رسول د ذات ګستاخی کوي نو سبا سو ګیرو پورې خاندي سو مدرسو پورې خاندي سو پټکی پورې خاندي سو مولایانو پورې خاندي موږ چا باندې فتوا وکړه جهاد په فرض نه دومره اسلام نو تاسو نه مظلوم شوی دی صحابه غیرتي خلک د هغوی د دین مقصد په دین باندې پوه سوي دغه سیاستونه به چې هغوی ته راوتلي او په افعال عمل پرې کوو نو دلته الله پاک دا وایي دا تر قیامته پورې دا قانون شاء الله تعالی فرمایي وقاتلوا حتى لا تكون فتنه الله به تاسو وجنګېږي تر دې پورې چې فتنه پاتې نه شي فتنه معنی څه ده چې د اسلام مخې ته کوم خنډ جوړېږي دا شی فتنه ده یا بله معنی وایي دا ده امام ناصر رحمه دا خبره ذکر کوي چې کله کفر د پرېښودې نو دا کفر استه استه طاقت ورکېږي استه استه منظم کېږي چې کفر منظم کېږي او د بېدینۍ ترکیب راویږي نو دا به ورته دې سبب جهاد کوي او د دوی د فتنې ختمولو د کفر ختمولو او د اسلامي نظام نافذولو واحد لاره هغه جهاد فی سبیل الله که جهاد نه وي ګوره دا فتنې ولاکه ختمه کړي دا په تبلیغ باندې نه کېږي چې په تسبیح د لاس کې نیولي چې عزتمندو زموږ او تاسو او د ټول جهاد کامیابي په پوره دین کې ده چې څه ده پوره دین څه ده دومره سبحان الله او دومره الحمدلله او دومره ډوډۍ خوره دا پوره دین ده صحابه پوره دین چې هغه پوره دین دا کوم چې جهاد دی کو دعوت دی کو تبلیغ دی کو تدریس دی کو دا نو چې خالي یو شبه راګي کړي او بس هغه کار دی خاطر موږ دې څه وګوره چې ټول دین باندې متاثر وکړو او ټول دین باندې چې امر صلی الله علیه وسلم باندې وکړو بیا به متاثر څنګه بچ کېږي